چې دومره اوس مې نه کېږي نو خپله بېبې له 6 میاشتې د مو ورکولی شم ما بسمره کاړوې خواره قسمته ما بس السلام علیکم ما څنګه حالات ښه دي یو کار والا کس مې پکار دی دا کار ته نه ناست دلته دا دیاړي چې کوي نو یو کس مې پکار دی دا خواره دننه کولي لږه دا کوم ځای کې ناست دي دا خو مخکې هم ناست دی او مخکې چوک کې ناست دی ها او ته څنګه ناست دی زه پلستر کوم که څه ټاکټو کاري ښه ګیرګار یې پلستر یې کولی شي هو خو ستا دی دا کوم دی د اصلي کې غواړم نوښار پور د مایا ورته راغلي نو په دې روژه کې څه پلستر کې زه خو یم کور به ښه بېغمه وله کور به په کلار کې نو حالات خراب دي نو څه وکړو نازامن خلک خدای پاک د څه لپاره غواړي نه ګټې ونو بیا مونږ څه کوو ولې زامن دي نشته واړه دي واړه دي مونږ سره خو خوره دغه دننه کو خو د پلسترو ما سره یو دیوال شته کوکې چې هغه درته وښیم راځه راکېنه سامان راواله نن د کار میلو نه شو نه به شو کله میلو شو کله نه به دلته ناست نو دا چې د به کوم ورځ میلو نه شي بیا څه کوې بس څه وکړو بیا والله مالک دی زامن دې ډېر واړه دي که څه کار مار کوي نه واړه دي بس یو انجینر واړه او یو هلک دی ها نور ګټه نشته دا دیوال دی بابا دا یو باندې دا نو خبره وکړو که نه تا به راله څه طریقې سره کوې بس په دیاړی راغلو دیاړي څومره ده بدلته چې څه دیاړي وي نو نه نو ستاسو څومره دیاړي ده ما د خدا پته نشته که نه تاسو راته ووایئ چې هغسې کار وکړو بس ښه زه خلک ویم که نه مونږ سره له ګزارو که مونږ له کمزوري مو او د نور نه مونږ سره ګزارو که نو په 100 روپۍ باندې چې بس دیاړي خو دلته خیر د چوک کاران خو ډېره غواړي موږ خو د چوک دا پیل هفتو شو چې بس راځو که نه ها نو څومره موږ د چوک مزدوري نه ده کړې چاته موږ بس اکثر یې پینډای کې لګوي کمیشنیانو سره که نه او دلته بس خیر څه دیاړي بیا به نه وایو ښه نو څومره څه طریقه بس خبر را سره فاینل کوه چې بس لګیا شي بس دغه 1200 بلدي وایي دغه 15 مو وایي او 2000 مو وایي 1300 هم وایي ها 1200 د مور د یو فیصله دا مو کا په بیا به ته ورکوشي تاسو به کار باندې شروع کېدل یو بل قسم راولم که نه او بس موږ د خپلو کارونو پسې وځو دا د کار د مور د په یو خبره لانجه ده زه درته وایم مختلف سپینې کپړې اخلو دی وي تورې اخلو نو ستا لکه تجربه د مشرانو زیاته وي په دې کې راله مشوره راکړه سپینه کپړه سپینه جوړه به ټیکي او که توره والو نو سپینه به ځکه ټیکي چې اوس اوړه ده که نه او دا توره کپړه دا نور راکاږي ځان ته ما راته ووایې که نه ګوره ته زما نه منې که نه کوتکه سپینې کپړې مزه کوي ښه اصل کې اوړه را روان ده تاسو څنګه رنګ اغوښتي یاره موږ خو یو رنګ هم دی راغېښتي کارونه ډېر ګډوډه او ماشومانو له ماشومانو له مو خدای شه دې راغېښتي څه به راته دروغ ووایي بابا دا یو نوټ نه دی دا ستا د جوړی دا یو نوټ نه دی دا زما غرور او خور چې کوم ماشومان چې دوی په کور کې دا د غي د کپړو او بیبي خوشته کنه وړو مور خوشته کنه دا یو نوټ سپیشل د بیبي دا به زموږ د طرف پاغې ته ورسي الله دې ډېر عمر خدای ځواني نصیب کړه که واده دې کړي خدای له نیکعمله بچي درکړي او که نه دې کړي خدای نیکعمله ښځه درکړي بابا زما پلار هم ځان له سپینې کپړې اغوښتي ما ولې اغوښتي او تاسو هم زموږ مشران یې چې زموږ پلاران اختر کې نوې کپړې چي تاسو به سر کې اچوئ الله پاک دې ډېر عمر مراته کړه خدای دې هلته په کار کوي کوم دا دې اړخ لګي او کار هم نشته دا مې سره ګپ لاغو
بس دا نننې داسې وګڼه چې دا د الله پاک ډېره ښکلې مزدوري درکړه صحیح دی الله او زموږ د کوسته چې یو ورځ ښکلې دمو کې صحیح په سکون تېره کې نن لاړ شه روژه ده دا نننۍ ورځ په جومات کې تېره کړه صحیح دی خپل عبادت وکړه او سبا بیا الله شته والله مالک دی الله دې وبخلي الله دې مور پلار ته خوشحالي وښایه خو نور صحیح نو بس راته اډر کا وګوره بچی دې موجود دی بس په موقع په پړه دې صحیح راته وایا بس دام ډېرې دام څنګه دا جامې مامې به پکې اختر وپېره ماشومان راشي بس اوس تاسو راځئ نو زه به درنه بیا اځې چې اوس لاړ شي که نه مکتب یې بېته وې چې زه خو ډېر د وخته رالم او ډېره ښکلې مزدوري مې وکړه هسې خبره هغه غریب هم چې کار زمانو دغه تېرلی چې کار کتلی نو بس بدر وزن څومره پیسې ورکوي یې کار کوي یاره هغې له خو وزیر وخت لږې ورکوي څومره بیا 6,000 روپۍ ورکوي او د لارې کلی ورکوي د 200 جوړ ټکي راځي د میاشتې 6,000 زه بې موره خوشحالي نمانځلی نشم ما ته مه وایه اختر دې مبارک شه زما کور ما دا ته ووایې صحیح دی چې زه دا سیم لکه بچي صحیح دی نو بیبي مې څه شوه ا مې مور شوه که نه بلکل نو چې داسې بچي نو بیبي به ولې کار کوي یاره بس 6,000 روپۍ ورکوي حاجي د 5 میاشتو 100 روپۍ راځي د 6,000 شي د پنځو میاشتو 2 میاشتو شي د 5 میاشتو او 1,000 روپۍ راځي چې دومره اوس مې نه کېږي نو خپله بیبې د 6 میاشتې دمو ورکولی شم دا سپېشل د بیبې دا او بیبې ته به څه وی بیبې ته به یو زوی دی راغلی او یو زوی دی وی چې بیبې به 6 میاشتې د کوره نه وځي او دا د 6 میاشتې چې وی تا ته کومې پیسې میلاویږي دا له هغه زوی روزېږلې صحیح دی الله پاک دې ډېر عزت وکړي او دا- الله پاک دې دا به بیبې د سپېشل رسې صحیح دی ولې او چې تا دونه وکړو نو موږ خو هم د هغې لپاره دونه وو بیبې ته به وایې چې وی زوی دې وګورې وی بس په خپله خبره باندې وی خفه نه کړې وی بس 6 میاشتې وی کور تېرې کا 6 میاشتې بس بیا الله شته بیا بولې الله پاک سلار جوړېږي اوس ماته اجازت دی لاړه نه جي